بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه درس ته نن د مختاز دریم درس ده کنه. ښه په دې پوهېږي چې څرنګه پاور پوینټ خلاصېږي. دا خبرو باندې اوس پوه شوي څرنګه خلاصېږي، پاور پوینټ څه شی دی، آفیس څه شی دی، په دا شیانو پوهېږي درته. دا اوس تیاره پرزنټیشن ده، په دې کې به موږ تاسې هماغه خپل درس دلته ادامه ورکړو. دا هماغه اول لیکچر چې ما تاسو تشریح کړی و، دا پاور پوینټ کې درسره. که موږ تاسو فایل برخه مو ویلې وه تر کوم ځای پورې؟ که انفو پورې. انفو کې خو تاسو پوهېږئ چې مثلا پر دلته پاسورډ څه کېدو، مارکس فاینل کېدو، دلته مثلا بعضې چې پټ هغه معلومېدو، دلته اکسیبیلیټي مثلا بعضې پروګرامونو کې مخکیني افیسو کې چې کار کوي نه کوي. نه دلته خو اکسیبیلیټي کې داسې معلومېده چې یو بعض شیان کې کم هغه معلومېده، کمپیټیبلیټي کې هم هغه معلومېده. دلته موږ درس کې وبخښئ د هومو نیو پاغه د شان نه مخامخ د سیو سیواسو د روښانه شو. هغه زوړ ورژن و، هغه نه 2010 کې هم داسې ده. اوس موږ تاسو 2019 اخیستل په دې کې دا ډېر ښه سم ده. 2019 یعنې نه کاله لږ څخه مخکې، یعنې افیس کې موږ په هغې کې کمپیوټر کې انسټال کړو، باید 2019 انسټال کړو. او 14 مناسبه ده 2019 کې خو بیخي ښه ده. بیا دا پخواني کمپیوټر نه سپورټ کولی شي که نه؟ کولی شي هر وینډوز کې انسټال کړي، دا چې هر وینډوز کې انسټال کړي. ښه سیو تاسو راته ووایي چې فرق څه شی ده. دا خو مو ویلی سیو چې دا یو فایل یا ورسیبولی شو او سیواس باندې کولی شي په څو نومو باندې سیو کړو. اول که یو فایل سیووو هغه سیو کېږي که سیواس کېږي؟ اول سیو کېږي، بیا وروسته مثلا بیا یې غواړو چې موږ یې سیو کړو، بیا سیواس ته ځي. اوس وګورئ دلته وګورئ، دا یو سلاید پرزنټیشن، یو سلاید دی. صحیح ده؟ دا چې زه سیو وهم نه ورته وګورئ څه شته اول که سیو کېږي نه اول که سیواس کېږي. تاسو په یو ځای کې دا سیواس کوئ، نوم به هر څه ورکوئ، بیا وروسته د دغه په ادامه کې چې اضافه کوئ هغه سیو کېږي ورسره. دلته وګورئ مثال په څه شي په نوم باندې سیووئ دا پرزنټیشن 1 په اول کې سیواس کېږي. صحیح ده؟ که په آینده کې غواړئ چې دا دویم ځل سیو کړئ، دریم ځل یې سیو کړئ، وعلیکم سلام، بیا وروسته له هغه تاسو کولی شئ چې دا بیا سیواس کړئ. که یې د په ادامه کې څه اضافه کوئ بیا سیو کوئ. مثلا دلته عنوان نه و که نه، دلته عنوان ورته اضافه کړئ کمپیوټر. که اوس یې سیو کړئ کنټرول اس وهئ هم خوښه، که دلته کلیک هم کوئ خوښ هم ده. خو اول وار به چې سیوه شي چې بعد لا بیا سیو کار کوي. ښه زه به بېرته هماغه مخکیني څه شته راسم دلته درس مو همدغسې شروع کړی. صحیح ده؟ لږ که سیو باندې سیو کېږي، یو پرزنټیشن یا سلایډ هر شی چې لږ تغیرات هم راوځي بیا هغه ورسره سیو کوئ. اول وار به یې سیوس کوئ، بیا که څو ځلې یو فایل سیو کوئ بیا هم سیوس کوئ. که ټایپ یې بدلوئ ټایپ یې بدلېږي. ښه سیوس ته به راسو، اول دلته لیکلي ون ډرایو. ون ډرایو معنی څه ده؟ هماغه ون ډرایو کې غواړئ چې دا سیو کړئ. دلته تیار ریسنټ فولډرونه یا اخري فولډرونه دلته سیو کوئ. مثلا ډیسکټاپ انتخاب کړئ، ډیسکټاپ کې سیو کېږي. اډ پلیس دلته تاسو ون ډرایو اضافه کولی شئ. براوز په براوز کې تاسو کولی شئ چې دا هر ځای چې تاسو خوښ کړئ هغه انتخاب کړئ. په پاور پوینټ کولی شئ چې دلته ایکسټنشن هم بدل کړئ. دلته وګورئ دومره راغلی. کولی شئ چې ویډیو ورڅخه جوړه کړئ. دلته وګورئ دا چې انتخاب کړئ ویډیو جوړېږي. او همدغه سلایډونه د ویډیو جوړېږي. بیا وروسته یو بل برخه هم راځي په هغې کې هم جوړېږي. پی ډي اف کوئ که نه؟ پی ډي اف هم زده ده. دلته راشئ که کوم ځای کې پی ډي اف ده، دغه پی ډي اف ده. دا به انتخاب کړو، دا به سو ډیسکټاپ ده. دا اوس سیو کړو. د سیوس بل وظیفه دا هم ده چې ټایپ یې بدلولی شئ پکې. اوس وګورئ دا سلایډونه دي خو پاور پوینټ په شکل په پی ډي اف په شکل. وګورئ دا پی ډي اف دي، په دې کې بیا څوک تغیرات نشي راوستلی. دا وګورئ بس. ښه سیوس صحیح شو. ښه بل پرنټ ده. پرنټ به اول دا ټول برخه ختمه کړو بیا به پرنټ ته راشو. که په شیر کې څه شی کېږي؟ د نورو خلکو سره هم صحیح ده. اول داسې ده چې تاسو په ون ډرایو کې به چې سیو کړئ، بیا کولی شئ چې هماغه لینک یې خلکو سره ولګئ. دلته اول ون ډرایو کې به چې سیو کړئ کلاوډ ون ډرایو یو معنی ده. کلاوډ چې دا اوس یو غټه نړۍ د کمپیوټر ساینس، په دې کې ټول شیان آنلاین خرڅېږي. آنلاین کمپیوټرونه هم خرڅېږي دلته.
داس کمپیوټرونه دي چې تاسو انټرنیټ ته وصل شئ، خپل کمپیوټر ته داخل شئ، خپل کمپیوټر کې کار وکړئ، بیرته لاګ آوټ شئ او کمپیوټر بیرته ځي. دا د کلاوډ مربوط کېږي. دا ډېر جالب موضوعات دي په دې کې. ښه لږ اوس راشئ. سټوریج د حافظه ده. بیا په هغې کې نور شیان دي خرڅېږي. بیا کلاوډ ورته وایي د AWS. هغلته چې ورسې بیا کمپیوټرونه شته او سټوریج ډېر شیان دي هغه جلا جلا خرڅېږي. هغه خرڅېږي هلته نور شیان نشته. په ایمیل کې څه کېږي همدغه پرزنټیشن چاته ایمیل کې سیټ اوس همغه آوټلوک پروګرام وکړئ هغه خلاصېږي. دلته چاته چې لیکئ ایمیل به یې ولیکئ دغه سینډ چې وایي ایمیل به مستقیم ځي. همدا سلایډونه ټول همغه نفر ته سینډ کېږي. شیر په ایمیل کې نور شیان هم شته. مثلا که PDF غوندې لیکي دا به انتخاب کړئ، که پاور پوینټ غوندې لیکي دا انتخاب کړئ، XPS ورته وایي، که له هغې طریقه لیکي دا انتخاب کړئ. بل فاکس دا د فاکس په طریقې کې لیکي دا انتخاب کړئ. خو فاکس ماشین به چې تاسو کمپیوټر سره وصلوي. فاکس پېژنئ؟ نه استاد. فاکس داسې ماشین ده چې تاسو به یې ورق کې خط لیکئ، هغه ته به یې ور اچوئ. بیا څوک چې راباسي هغه ته په ورق کې پرنټ کېږي بیا راوځي. او ته په ورق کې خط ولیکه، لا پرنټ ورق راواخله، هغه ته یې واچوه. بیا بل څه چې راخلي بل څه هغه نفر به چې پرنټ کړي ده هغه چې پرنټ کړي بیا هغه ته راوځي، هغه بیا وایي سیدې دغسې ده. مخکې ډېر استفاده کېده، اوس د نور شیان چې راوتلي دي خلک یې نه استفاده کوي. او زړه ورقه به ته لیکې، مثال خط ولیکه هغه ته داخل کړه، مثال هر ځای چې لیکي هلته ادرسونه لري. بیا که هغه نفر یې غواړي چې راواخلي هغه به چې بیرته پرنټ کړي بیا هغه به کتلی داسې. که ایکسپورټ کې ډېر شیان دي. اول PDF ده، په دې کې به څه کېږي د همدغه پرزنټیشن PDF شکل باندې سیف کېږي لکه موږ مخکې سیف. صحیح ده؟ ښه بل په ایکسپورټ کې کریټ ا ویډیو دلته به څه کېږي له سلایډو څخه ویډیو جوړېږي. صحیح ده؟ دلته کلیک وکړئ، دلته نور نریشن ورته وایي. دا شیان دي دا موږ تاسو بیا وایي په لږ یو 10 ورځې بعد شاید وایي. هلته داسې ده چې سلایډونه راولئ، تاسو خپل اواز ورسره ثبت کړئ، هغه نریشن ورسره وایي. دلته کیفیت انتخابېږي، ویډیو کیفیت څومره وي زه لږ کم انتخابوم. هر سلایډ څومره وخت بعد بدل شي، 5 ثانیې 4 ثانیې یې وخت ورکړئ. صحیح ده؟ دا به انتخاب کړئ. بل کریټ ا ویډیو داسې ده چې لکه زه ستا اوس ریکارډ کوم، دا همداسې مې کېږي. وګورئ دا چې کلیک کړئ، دا به ظاهر کلیک کړم ویډیو به جوړه کړو، خو دلته ایکسپورټ ویډیو هغه دلته برخې دي ریکارډ ټایمینګ اینډ نریشن. دلته بیا موږ کولی شو چې خپله ریکارډ وکړو. دا وګوره کامره فعاله ده، اواز هم ریکارډېږي ټول شی. دا به بیا لږ درسونه چې مخکې ولاړ شو بیا به دا کار دا به زه اوس لغوه کړم. اوس چې کریټ ویډیو باندې کلیک وکړئ ویډیو جوړېږي. صحیح ده؟ لیکچر 2 په ډیسکټاپ کې به یو کېږي تر څو چې درس خلاصېږي ویډیو به هم جوړوي. دا چې اوکې کوئ دغه لاندې معلومېږي همدغه سلایډو څخه ویډیو جوړېږي. ایکسپورټ GIF ورته وایي. GIF عکسونه هم لیدلي مخکې ډېر دغسې یو عکس به بدلېدو به خالص انیمیشن غوندې. دا به اوس جوړ کړم بیا تاسې وګورئ. لیکچر 2 دا به ډیسکټاپ سیو یې کړئ، دا زر سیف کېږي. عکسونه جوړېږي انیمیشن په شکل. ویډیو ما تیار ده جوړېږي، که ویډیو هم جوړه سو انیمیشن هم جوړ سو. دغه زه به ریفریش کړم چې هغه جوړ سوی. دته GIF ویل کېږي. عکس دا خو بدلېږي داسې سلایډونه دې دي په عکس په شکل. دا که چاته موبایل ته ولېږي هر شي ته ولېږي دغه ټول خپله راځي. GIF باندې پوه شوئ؟ بل ویډیو ده دغه د ویډیو 6 ثانیې وخت ورکړئ، هر سلایډ به 6 ثانیې بعد بدلېږي. 6 ثانیې چې پوره شي بل سلایډ راځي. بل ویډیو ده دا ورته وګورئ 6 ثانیې بعد به ټول خپله سلایډ. شیر ایکسپورټ بل کریټ پیکیج CD. بعضې کسان د CD د خپل سلایډو CD چې جوړوي لکه ویډیوګانې CD جوړېږي. که د سلایډو CD جوړوئ بیا دغسې هغه کېږي. پیکیج انتخاب کړئ. اوس کاپي ټو فولډر که کاپي ټو CD. که CD لرئ کاپي ټو CD انتخاب کړئ.
اوس موږ سره CD نشته که نه زه به کاپي فولډر انتخاب کړم فولډر به په کوم ځای کې انتخاب کړو صفحې کې به انتخاب کړو چې تاسې ووینئ سلیکټ اوکې یس دلته رایټ وایي یو څه CD ته یو څه چې کاپي کړي هغه باید چې رایټ کړي دا اوس وګوره یو اټرن فایل هم سره جوړ شو لږ شیان هم سره که څوک دا استفاده کوي بیا دا کولی شي چې بیا رم دومره واچوئ دلته ایکسپورټ ته راسئ پکیج دا اوکې کړئ آپشن دلته یو رم دومره واچوئ بیا هغه نفر چې دا CD خلاصوي هغه رم دومره لیکي خلاصوي بدون د رم دومره کار وعلیکم السلام ایکسپورټ ښه هانډ آوټ ډېر کسان چې په پاور پوینټ کار کوي هغوی وایي د ورډ فایل ورڅخه جوړوي صحیح ده ما ډېر کسان لیدلي همداسې ټول خرابېږي ورڅخه د پاور پرزنټیشن هغه چې ورته تبدیلوي ټول خراب وي یو سلاید یو ځای کاپي کړی یو ځای بل ځای کاپي کړی لاقات ورڅخه اخلي هغه ډېر په سختي باندې اخیستل کېږي د هغه اسان لاره ده چې ایکسپورټ انتخاب کړئ هانډ آوټ هانډ آوټ کې د ورډ فایل همدا مکمل پرزنټیشن نه اخلي ورډ فایل ته جوړوي اوس انتخاب کو اوکې دلته لیکلي نوټس نیکسټ سلاید ښه نوټ چې څه ته وایي نوټ او یادداشت لیکو صحیح ده دا پرزنټیشن ده دلته نورې برخې دا تاسو زه دي سلاید نمبر ده چې کوم سلاید شمېره ده کومه ژبه استفاده کېږي اکسیسیبلیټي مو ویلی وو چې بعض شیان کې عنوانونه چې کم وي په دې کې لیکوو دلته لیکلي نوټس په نوټ باندې دلته یادداشت اضافه کوئ سره دلته چې کلیک وکړئ په نوټ باندې صحیح ده دلته تاسو کولی شئ چې یادداشت سره اضافه کړئ this is presentation 1 هر سلاید سره تاسو کولی شئ دلته یادداشت سره اضافه کړئ خو یادداشت په پرزنټیشن کې نه یادداشت پښتانه هماغه لاندې یادداشت په دلته راسئ بیا اوس ایکسپورټ هانډ آوټ به اوکې کړو په هانډ آوټ کې چې کېږي د ورډ فایل څخه جوړېږي دلته لیکل شوي نوټس نیکسټ سلاید معنا چې ده وایي اول نوټ راسي بیا به څنګ ته سلاید راسي ورډ فایل ته وړو درته خو داسې وړو درته چې اول نوټ راولو بیا سلاید راولو هغه یادداشت راولو بیا دغه تر څنګ باندې دا چې اوکې کړئ اوس وګورئ دغه پرزنټیشن هم وړي د ورډ فایل ته بیا دغه تر څنګ نوټ فایل څنګ ته راکړئ دلته وګورئ دا مرحله اجرا کېږي دا اوس خالي صفحه دا ټول کار راغلی دا وګورئ دا سلاید ده د سلاید نمبر دلته راوسئ او دلته څه راوسئ هماغه نوټ چې موږ ورته ویلي هغه راوسئ دا به زه بند کړم ډونټ سي غواړئ که نور شی هم سره اضافه کوئ دلته څوار رقم لري دلته ایکسپورټ کریټ هانډ آوټ دلته وګوره وایي بلینک لاینز نیکسټ سلاید خالي ځایونه راولي چې ته نور ختم کړي ولیکې د سلایډو تر څنګ که دا انتخاب کړې چې اول به سلاید وي تر څنګ به یو خالي ځای وي که په هغې کې ته څه لیکې هغه هم اوس چې راسې دلته دا سلایډونه دي سلایډو تر څنګ تا ته خالي ځای پرېښی وی دلته یو څه شی لیکې دلته یو څه شی دا به ډونټ سیف کوو بیا به دلته راسه ایکسپورټ هانډ آوټ دلته notes below the slide اول په سلاید لاندې به نوټ blank lines below the slide سلاید به یې لاندې به تاسو نوټ لپاره ځای لکه دا اوس چې څنګه ته هغه باندې outline only دا یو خبره ده دا همدا خط ته نه وړي نور هېڅ شی هم نه وړي سلایډونه هم نه وړي انیمیشنونه هېڅ شی هم نه وړي اوس چې کلیک باندې وکړئ همدا خط چې څومره ده خط دې ټول وړي دا ډېر ښه خبره ده دا وګورئ د سلایډو ټول خطونه یې دلته کاپي دا څومره ښه کار ده که نه ورډ باندې ستاسو او د مستقیم ټول دی ورته پاور پوینټ پور باندې او پاور پوینټ مستقیم ټول فارمټ او فارمټ تاسو دا ډېر ښه سلایډونه نو اوس په هغه باندې بدل شو او په ورډ باندې بدل شو د پاور پوینټ والا هم شته خو دغه دا د پاور پوینټ هم شته خو د ورډ ورجن هم شته چې ټول شیان یې ورته کوي که پوه شئ په دغه برخه که ایکسپورټ او امپورټ دلته بل چینج فایل ټایپ دلته مثلا تاسو اوس په 2009 افیس کې کار کوئ که نه تاسو ته څوک وایي ما افیس چې ده 2003 ده 1909 ده کولی شئ چې دا په هغه فارمټ کې هم سیف کړئ دلته کلیک کړئ سیف اوس چې دا سیف کړئ دلته به زه سیف کړم ډیسکټاپ کې لیکچر 2 وایي وګورئ وایي دا بعض شیان له هلته کار نه کوي دلته چې راسئ دغه چې وګورئ دا د 1909 افیس آیکن ده دغه معلومېږي دلته
دا بیخي علامه او ټول شان فرق لري بیخي زوړه دلته به راځو نور شیان هم شته ایکسپورټ چینج فایل ټایپ که ټمپلیټ داسې ده دغه اول کښې راولئ دا ته ټمپلیټ وایي که یې دې په حیث سیف کوئ بیا هغه ایکسپورټ ته راسئ ټمپلیټ انتخاب کړئ پاور پوینټ شو ده دا ښه هغه ده کله ستاسو خپل د عکسو البوم جوړوئ پاور پوینټ کې ډېر شیان جوړېږي د عکسو البومونه جوړېږي خپل ریډیو ریکارډولی شئ کولی شئ چې سندرې د عکسو سره راولئ ویډیو څخه جوړه کړئ هغه شیان ټول دلته هم کېږي دلته بعد خپل د عکسو البوم چې جوړ کړئ بیا دا ورسره انتخاب کړئ دا چې انتخاب کړئ بیا داسې نه کېږي لکه سلایډو غوندې چې داسې مستقیم همغه فل سکرین خلاصېږي زه به دا انتخاب کړم سیو اس دلته به انتخاب کړم فل سکرین به ولیکم صحیح ده فل سکرین اکثره کسان داسې کوي چې دیني خبرې راخلي له د مشرانو خبرې راخلي هغه پر سلایډو کې اچوي بیا دې خپل اواز ثبتوي بیا داسې انتخابوي بیا خلک یې چې کلیک کوي هغه ټول راځي پلی کېږي ډېر ښه ښایسته یې جوړوي دلته راسئ زه به دا اوکې کړم اوس دلته وګورئ دلته فل سکرین راغلی په دې چې کلیک وکړئ چې کېږي وګورئ مستقیم داسې خلاص لکه مخکینۍ غوندې نه ده چې څنګونه یې معلوم شي نور شي معلوم شي مستقیم داسې او مستقیم فل سکرین بیا به دلته راسو دا بل پکچر پریزنټیشن نور دلته نور بې کیفیت عکسونه هم دي که نه پي ان جي دی او جي پي جي که پکچر پریزنټیشن جوړوئ له سلایډو څخه هم عکسونه جوړېږي بیا څوک ایډیټ پکې نه شي کولی پریزنټیشن به وي خو عکسونه به ټول سلایډ نه به عکسونه به دا سیف کړم ښه په ډیسکټاپ کې به سیف شو که اوس چې دې ته راسو دا پکچر پریزنټیشن ده اوس هماغه سلایډونه دي که نه خو دا ټول عکسونه دي دا هغه د عکس ده دلته چې کلیک کوئ دا د عکس ټول شیان د عکس غوندې دي خط تغییر نه کوي تغییر وړ هم ایډیټ نه پکې کېږي ایډیټ هېڅ شی نه کېږي چې هر څه کوشش وکړئ د عکس غوندې تغییر پکې راځي لکه عکس چې موږ تاسو رڼا ورکوو بیا دا درسونه وایو عکس ته رڼا کولی شئ کراب ورته وایي کراب کولی شئ یعنې صحیح کمولی شئ دغه شیان پکې کولی شئ د یو عکس خاصیت پکې عملي کولی شئ خو د خط خاصیت به له منځه ځي دلته به بیا راسو ایکسپورټ باندې پوه شوئ په کلوز باندې به څه شی باسي بندېږي په اکاونټ باندې تاسو مایکروسافټ اکاونټ راځي دلته بل دلته بیکګراونډ دغه برخې وینئ دلته بیکګراونډ ویل کېږي دا بیکګراونډ کې تغییر راولئ هغه بدلېږي سره وګورئ د هر چا چې هر رقم رنګ خوښېږي هماغه به انتخاب بل دا تیم ده تیم یې څه څه ویلو رنګ اواز که نه رنګ اواز هم ورسره نور عکسونه ټول شیان پر تیم مربوط کېږي اوس که داسې د افیس تیم نه خوښېږي بعضې اوازونه دي رنګ دا شیان دلته افیس تیم ته راشئ ډارک ګرې انتخاب کړئ داسې کېږي بلاک انتخاب کړئ بیا داسې کېږي وایټ انتخاب کړئ داسې کېږي دا طرف افیس کې کېږي په نورو پروګرامونو کې افیس لري هر پروګرام بیا جلا خپل هغه لري برخې لري کلرفول اوس دې الریډي چې راسل کېږي بل پروګرام شاید بل دي بل فیډبیک ده اوس تاسو د 2019 افیس څخه استفاده کوئ له دې څخه تاسو خوشحاله یئ خفه یئ څه شی یئ که تاسو ورته خوشحاله یئ دلته راشئ خپل نظر مو ولیکئ انکلوډ سکرین شاټ همدغه سلایډ څخه عکس اخیستل کېږي دلته خپل ایمیل ولیکئ ورته دا زما ایمیل ورسره راغی سبمیټ ووهئ مستقیم همغه کامنټ هم اخیسته شي همغه مایکروسافټ شرکت ته تاسو نظر ځي که خفه یې ورسره دلته وګوره سینډ ا فراون فراون چې دا یعنې اتنټیک سلامې راځي که نه هغه ته فراون وایي تاسو مایکروسافټ ته خفه یې بیا دلته انتخاب دا یو مسیج هم ورته ولیکئ ایمیل هم راولئ سبمیټ درته ورځي نور که کوم نظر لرئ بیا نظر هم ولیکلی شئ دلته یو نظر ورته ولیکئ ټول معلومات هم ولیکئ سبمیټ ووهئ درته ورځي تاسو نظر دا ویډیو څومره شوه 19 دقیقې ښه دا پرنټ به لږ تشریح کړم بیا نور دلته لږ خبرې دي بیا بله ورځ پرنټ هم ختم کړو بیا نور برخو ته ولاړ شو نور بعض شیان هم تاسو ویلي وو که نه په هوم کې مثلا پیسټ د کار د کاپي ده دلته دا رنګونه چې وو که نه دا په سلایډ په ورډپاډ کې دا شیان ښه پرنټ ده چې دا کلیک یې پرنټېږي مستقیم که پرنټر سره وصلي دا چې کلیک یې پرنټېږي دلته وایي کاپیز په کاپیز کې وایي دا څو دانې کاپي پرنټ شي دلته هر سلایډ څو دانې کاپي پرنټ شي څلور انتخاب کړه
هر صفحه څلور پرنټ کیږي که شل ولیکئ شل دانې پرنټ کیږي اوس یو چپټر لري 100 نفرو ته پرنټوي دلته به 100 ولیکئ بیا 100 دانې پرنټ کیږي هر ورقه سلسله دانې او 100 دانې کیږي بیا ترتیب یې دلته انتخابي استاد خپل پرنټر کوم کیږي له دې ټول شان سیټ کیږي بعد هغه پرنټر به کیږي هغه پرنټرونه چې دی هغه کیږي هلته چې ته خپل انتخاب کړي بیا دا ساده پرنټرونه چې ټول شان کمپیوټر کې سیټ کیږي به پرنټ وایي مالټي فانکشنال دی دلته به پرنټر هم انتخاب کړئ صحیح ده دلته بعض شیان دا به ډبل ورسکار کوو دلته کولیټډ ان کولیټډ که اوس د سلایډو چې کیږي څلور کافي اخیستل کیږي که کولیټډ انتخاب وي اول سلایډ پرنټ کیږي بیا دویم بیا دریم بیا څلورم بیرته بیا له سره شروع کیږي که ان کولیټډ انتخاب کوي بیا داسې کیږي چې اوله صفحه څلور ور پرنټ کیږي بیا دویم څلور ور پرنټ کیږي دا ټول همداسې پرنټ کیږي بیا دلته څو برخې نور هم لري که ساده سپینو تور پرنټ شي دا سپینو تور که مکمل بلاک بیا داسې کنه سپین رنګونه ټول ورڅخه کیږي دلته نور شیان دي د هیډر فوټر مربوط کیږي بیا به دا بله مربوط کیږي که وایي چې اوس یې وایي بیا اوس وایي ښه داسې وکړئ بله